احمد مسعود ته د عصمت قانع زرینې کرښې. احمد جانه سمه ده چې ته د احمد شاه مسعود زوی یې، لږ څه د قواره هم پلار ته تللې، پکول هم د پلار په څېر کوږ ایښودلی شي، خو د تاریخ د جادې پر پیچومو ګړنګونو او کوتلونو د خپل پلار په څېر تګ نشي کولی. ستا پلار ووژل شو، خو امریکا ته یې د پوځي لښکرو د راتګ دعوت ورنه کړ. تا لا دې خوا موسمونو د هندوکش د ناترسو توپانونو او د اسمان د کړسېدلو تندرونو یوه څپېړه نه ده خوړلې چې امریکا ته د کومک لپاره د لابي کوونکو لیږلو ته تن ورکوي. ستا پلار هم روسان خوړل او هم یې امریکایان خوړل، خو روسانو او امریکایانو ستا پلار نشوی خوړلی، ځکه یې په فزیکي شکل محوه کړ. ستا پلار تاجک و، خو له پکتیا سره د ګزارې په چل پوهېده، ځکه د جلال الدین حقانی په امامت لمانځه ته ودرېدلو. ستا پلار د یتیم طاق پر ازبکو هم حکومت کول غوښتل، ځکه دوستم یې د بزکشۍ د اس په توګه استعمالاوه. ستا پلار هزارګان هغه وخت سلاخي کړل چې د ایران په نیابتي لښکر واغوښتل. نو احمد جانه که د خپل پلار د سیاسي میراث د وراثت دعوت کوي، د افغانستان پر نه تجزیه کېدونکي وجود باور ولره. له امریکا څخه د لابیانو په زور د مداخلې غوښتنه مه کوه. له امریکا څخه هندو مودي او روسي پوتین هم ګټه نشي کولی. ستا خو لا تر اوسه د شیدو غاښونه هم نه دي راختلي. قدرمنو کتونکو، تاسو د عصمت قانع د دغو خبرو په اړه چې د احمد شاه مسعود زوی ته یې کړي څه وایي؟ خپل نظریات مو د هغه د دغو څرګندونو په اړه راسره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.